قرآن کریم وایي 5 نمبر چې دی هغه والغارمین، غارم پوروړي ته وایي، قرضدار ته وایي. قرضدار ته سړی زکات ورکولی شي چې یا د خپلو بچانو د ضروریاتو پوره کولو په خاطر پر د باندې قرضه راغلی ده، یا د یو چا ضمانت اخیستی دی د دې په خاطر پر د قرضه راغلی ده، یا یو ناګهاني آفت او بلا پر راغلی ده د دې په خاطر دی در قرضه لاندې سوی دی. نو په خپلو زکاتو کې د هغې مرسته کول او دا د زکات مصرف دی او دا د زکات مستحق دی. لیکن یوه خبره باندې سر خلاصول چې کم څوک په ناجایزو کارو کې پیسې بندوي، په حرامو تجارتو کې بندوي، په حرامو کاروبارو کې پیسې بندوي او بیا پر د باندې قرضه راس د دې حرامو قرضو په وجه د حرامو تجارتو په وجه چې کوم سړی در قرضو لاندې سي هغې بیا د زکات مصرف مستحق نه دی، نه هغې په قرضدارانو کې شمارل کېږي، نه هغې د زکات مستحق دی. یا یو سړی صرف د خپلو پیسو ډېرولو دپاره قرضې کوي، دلته قرضه وکړه دلته به ډېرې سي، دلته قرضه وکړه ډېرې به سي، دلته قرضه وکړه ډېرې به سي، بس د دنیا محبت په مخه اخیستی دی، د دنیا لیونی دی او په دې کې پر د باندې قرضې راسي. نو علماو لیکلي دي چې دا د زکات مصرف او مستحق نه بلل کېږي، بلکې د خپلو بچانو د ضرورت په خاطر یا د یو چا د ذمې اخیستلو په خاطر یا د یو ناګهاني آفت په خاطر چې پر کوم چا باندې قرضه راله نو پر هغې باندې بیا هغه د زکات مستحق بلل کېږي، هغه پوروړی دی، هغه د زکات مصرف دی. په خپلو زکاتو کې سړی د هغې مرسته او کومک کولی شي.